افغانستان راشین بشي زرغون بشي وطن افغانستان وزرو کې مې کړه دې جانان افغانستان. سلام مینه او درنښت هیله ده روغ او جوړ به ویه. نن راځو پرسونل پرونومن ام نومیناتیو وایو. شخصي ضمیرونه په نومیناتیو حالت کې. راځو اول پیژنو چې شخصي ضمایر څه ته وایي پښتو کې. دوستانو شخصي ضمایر هغو ضمایرو ته وایي چې د نوم پر ځای استفاده کیږي او د نوم له بیا تکرار څخه جلوګیري کوي. د مثال په ډول باندې احمد یو ښه هلک ده. هغه هره ورځ مکتب ته ځي. په دویمه جمله کې هغه چې کله استفاده شوی ده هغه چې د شخصي ضمیر ده چې د احمد د نوم پر ځای باندې استفاده شوی ده او د هغه د نوم د بیا تکرار څخه جلوګیري کړې ده. دا شخصي ضمیر شو. راځو شروع کوو په درس. پرسونل پرونومن ام نومیناتیو. شخصي ضمایر په نومیناتیو حالت کې. ایخ، زه، دو، ته، ایر هغه نر، زی هغه ښځه، اس هغه بیجانه یا بیروحه، ویر مونږ، ایر تاسې، زی هغوی، زی ستاسو تاسو. دا زی دوستانو دا لومړی زی، دویمه زی او دریمه زی. فرق یې دا ده د لومړی زی چې دا د هغه د مفرد لپاره استفاده کیږي، زی هغه ښځه. او دویم زی چې دا بیا د جمع لپاره استفاده کیږي، معنا هغوی. او دریم زی چې دا د مفرد لپاره استفاده کیږي خو په کله چې موږ غواړو په مؤدبانه شکل باندې چا سره خبرې وکړو بیا دې زی نه استفاده کوو. اوس راځو مثالونه پکې وایو. Zum Beispiel د مثال په ډول Ich bin Ali، زه علي یم. Zahir ist mein Bruder، زهیر زما ورور ده. Er ist intelligent، هغه لایقه یا هوښیار ده. Wir sind Studenten، مونږ شاګردان یو. Er kommt immer später، تاسې همیشه ناوخته راځئ. Sie sind Lehrer، تاسو معلم یا استاد یې. هغه دوستانو د شخصي ضمیر. اوس راځو د لغتونو برخې ته. Die Wörter لغتونه. Die Hand لاس. Das ist meine Hand، دا زما لاس ده. Der Igel، Der Igel دوستانو څوسکي ته وایو، موږ ورته څوسکی وایو، نه پوهېږم تاسو څه ورته وایي. Das ist ein Igel، دا یو څوسکی ده. Die Jacke کورتۍ. Meine Jacke ist warm، زما کورتۍ ګرمه ده.